ځان نه کلم داسې مفتیان مه جوړوئ چې په خلکو باندې تشې په پټو سترګو باندې فتوې لګولئ د یو انسان د یو ګناه د وجه یو طرف ته فسق او فجور دی هر سړي ته پته ده چې دا کار څه دی ګناه ده بله ورځ په سعودي کې یو کنسرټ شوی دی تاسو به خپه یې که خوشحاله یې ټول خلک به خپه دي میوزیک کنسرټ څه ډمان څه د انډیا وغیره ډمان به راغلي پروګرام به شوي په دې باندې ټوله دنیا او عام مسلمان علما خو لا په دې یو عام مسلمان هم په هغې څه خفه کېږي خو زه تا نه یو تپوس کوم دا ته چې دومره دا فیسبوک له ډک کړی دا کنځلې کې سعودي ته چې دا چل دی او دا چل دی ته داسې بزرګ راغلی ستا او زما د عمل داسې پاک پروت دی ټیک ده زه دې کې زه ستا تایید کوم چې چونکې هغه ځمکه ډېره پاکه ده په هغې کې دا کارونه نه دي پکار خو په ځای د دې چې موږ تنقیدات وکړو او د اختلاف محاذ ګرم کړو دعا ولې نه کوو چې یا الله د دې مشرانو ته هدایت وکړي چې د دې ګناهونو لاره ونیسي غیرت ایماني پکې را پیدا کړي په دې زړه کې بل طرف ته وګوره هغه لګیا دی که دې کنسرټ ته هر څومره خلک راغلي یو کس پکې ته پیدا کولی شي چې هغه دا وایي دا د ثواب کار له زه راغلی او د دین کار ته راغلی دا ویلی شي چې څوک پکې شریک وکړي انټرویو کې والی وایي ګناه ده بس خو راغلي اسې انټرټینمنټ دی او پلانې دی او اسې تفریحي طبعه دپاره راغلي او اسې دې دپاره راغلي خلک دا خبرې کوي که او هر چا ته به یا ګناه ده نو هغې ته خو که څوک پکې یو ګناه وکړي نو ځان ته ګناهګار وایي زما او ستا په ملک کې د قبر د ولي خوا ته جینکۍ ګډېږي که نه ګډېږي لکه د ویډیوګانې ګورئ که نه ګورئ په کم نوم ګډېږي د ګناه که د ثواب په نوم دې ته متوجه شه دې ته دې باره کې دې کله خوله وازه کړه مولوي صاحب دې باره کې به کله خبره کې دومره لورې د پردي ملک دغه دې په سر اخیستي دي هلته شته علما هغوی ستا نه ښه کار کوي الحمدلله هغوی ورته وایم خو هلته دا ماحول نه دی په سعودي کې دا طریقه نه چې په منبر ودرېږي په حکومت رد وکړي هلته دا طریقه د علما راټولېږي ملاقات کوي او بیا هلته ورسره دننه خبرې کوي حکمرانان سره داسې مه کوئ داسې که ویې منله ویې منله که نه علماو غاړه خلاصه شي زور خو نشته که نه شریعت مونږ په دې نه یو مجبوره کړي چې زما او ستا د یو ګناه په رکاوېدو زور نشته او مونږ به زور کوو دې سره خو فساد جوړېږي خو اصلاح بکې او نصیحت بکې نبی علیه السلام فرمایي تاسو باندې وروسته عمرا مشران راځي منکرات بکئ ګناهونه بکئ تاسو به د هغې خیرخواهي کوئ ته به نصیحت کوئ د لاس نه به ونیسئ او په ځان له ځای کې ورته نصیحت وکئ په ځان له ځای کې زموږ ملک کې خو دا طریقه ده چې هلته خو دا جمهوري سیسټم دی نو دلته خو ځان له ځای کې ته نشي ورتللی ډېر کاره ته چې ملاقات ورسره وکړي نو دلته دا نظام جوړ دی چې تا ته او عوامو ته دا اختیار ورکړی او پوزیشن او پارټو ته چې ته دا کولی شي چې د حکومت غلطي په میډیا وښیې یا یې په منبر ووایې یا یې د جلسې احتجاج په شکل کې ووایې دا د ګورنمنټ او د قانون تا ته په خپله دا اجازت درکړی دی خو په شرط لري چې بغاوتونه او فسادونه به نه کوي بس ووایه بهی دا کار غلط دی موږ د دې غنده نه کوو خو دا به نه کېږي دا بعضې خلک راووته روډونو ته عرب زموږ په شان احمقان نه دي چې دلته د نبي علیه السلام د توحید مسله راشي نو موږ د خپل مسلمان ګاډي سوځوو موږ د خپل مسلمان بلډینګ ته کاڼي ونیسو او د هغه شیشې ټوټې ټوټې کړو هغه زموږ په شان قمقل نه دي ای دیني بصیرت شته دی دا خو موږ یو چې ګستاخي فرانس کړی دا دلته ګاډي د خپل ملک وسوځول ګستاخي به یو کس کوي دلته موږ چې دی خپل ملک په ټوټې ټوټې کو تباه او بربادي کو هسې هم دغسې حال دی هسې هم دغسې حال دی غربت دی او مهنګایي ده او قرضي دي ملک مقروض دی او فلانې دی الټه پکې نورې غوبلې کې په دې څه فایده ده دا طریقه نه شریعت موږ ته دا طریقه نه ده راښودله غرض مې دا دی زما محترم ورونو دا به راروانه خطبه کې تاسو واورئ چې د صحابو زمانه کې به څه طریقه وه چې یو جرم او یو ګناه به کېدای به په کومه طریقه اصلاح کوله د قدامه ابن ملعون رضی الله عنه په واقع کې به انشاءالله دا خبره ذکر کړو خو موږ قسم په الله چې ټول مسلمانان په دې دردمند دي هیڅ یو عالم نه دي تایید نه کوي هغه یو مکرجن پکې لګیا دی مکرجن ټوله ورځ به د فیسبوک دروغ وایي او د دروغو دا دغه به خلکو له ورکوي وظیفې چې زما محترم ورونو یو وظیفه درته نن ښیم په دې ګیره به لاس راکوي او دا وظیفه چې ووایي او دومره ځلې وایي دا چل به وشي ورته دا کوم ځای کې راغلی ثبوت خو ورکړه نو بس خرافات منګړتې خبرې هغه ما بله ورځ یو کلیپ کړی وایي دا شیخ ابو حسان چې په دې ریاض کې ناست دی وایي زه دته ویم چې اوس راپاسېږه حق ووایه که نه هلکه شیخ ابو حسان خو تاسې هم دشمن یاستې دا خوله پسته پسته کې مکر دې راخستی دی په دې کې ستا نور غرض دی
نو دا تاسو چې ورته خپل مشر وایي موږ هم ورته وایو موږ یې څه توهین نه کوو خو تاسو ورته خپل خصوصي مشر وایي او په مکه کې او په حرم کې ناست دی محترم مولانا مکی صاحب موږ یې احترام کوو موږ د چا توهین نه کوو یو عالم دین دی په ډېرو مسلو کې ورسره زموږ اختلاف هم شته د دلیل په بنیاد دی ډېرې خبرې به کمزورې وي هغې کې ورسره موږ اختلاف ادب یې کوو اختلاف د دلیل په بنیاد دی نو دا مطالبه د هغه نه ولې نه کوي ځکه چې ډېر نږدې یم د تیار مکه کې ناست دی او اتارټي ورسره ډېره زیاته ده ګورنمنټ سره تعلقات هم ډېر زیات دي او دنیا کې تعارف هم ډېر دی شیخ ابو حسن صاحب خو د یو ښکته درجه کې دی چېرته پښتنو په یو علاقه کې پروت دی غریب په ریاض کې نو دا مطالبه په هغه نه ولې نه کوي داسې بې ځایه خبرې دي چې فلانی عالم دی اوس راپاسي که نه او دا دي ووایي او دا دې راپاسي دا دي ووایي دا فضول خبرې دي دې سره هسې هغه خلک ماحول خرابوي د مسلمانانو په ذهنونو کې تشویشونه اچوي دا دلته چې لګیا دی د دین په نوم کوم خرافات کېږي د عید میلاد النبي او په دې کې کوم خرافات او شرکیات کېږي دې باره کې څه ووایه که نه دا دلته په دې محرم کې چې صحابو ته کنځل کېږي او دا د اسونو د لاندې خلک ننوځي او وایي بچي راله راکوي د دې باره کې هم څه ووایه که نه او دا خلک چې دې اسونو ته سجدې کوي دې باره کې هم څه خبره وکړه که نه او دا مختلف ملکونو کې چې لګیا د صحابو توهین روان دی په دې به ته کله خبره کوي دا په ایران کې او دا په ترکو کې چې کوم صوفیان ناستې دي او دا مختلفو طریقو سره شرکیات او خرافات بیانوي دې باره کې د کله خوله وازه کړې دا بعضې خلکو هسې زړه کې وغواړه هسې د عقیدې اختلاف یې ورسره موږ وایي مجموعي لحاظ سره پښتنو متل کړی دی وایي چې غوښه وسوځي هم د پیتۍ نه ښایي عرب که ډېر هم خراب شي مثال یې د سونې دی سونه چې په نالۍ کې هم پرېوځي او په ډیران کې هم پرتی خو لږه صفایي غواړي به داسې لږه صفا که سونه ده عرب قیمتي خلک